بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو د ام آر پاکستان پښتو لرننګ چینل طرفه زمونږ سیکنډ ویډیو تاسو سره شیر کوم کنډیشنل فارمیټینګ پارت فرست الریډي په دې ام آر پاکستان پښتو لرننګ چینل باندې موږ شیر کړی دی کنډیشنل فارمیټینګ پارت 2 سیکنډ پارت تاسو سره شیر کوم هوم ټیب ته تاسو لاړ شئ په هوم ټیب کې به تاسو کنډیشنل فارمیټینګ ته راځئ او آلموسټ هایلایټ سیلز رولز او ټاپ باټم رولز دا کمپلیټلی ډیټیل سره ډسکس شوي دي پارت 1 کې ډیټا بار کلر سکیلز او آیکن سیټس دا پاتې شوي دي دا نن په دې ویډیوز کې تاسو سره ډسکس کوو د هغې دپاره موږ ډیټا الریډي د مخکې نه اخیستې ده د ډیټا اخیستو د بعدو سلیکشن چې کوم دی مست دی په کوم کالم باندې چې موږ اپلای کوو د کنډیشنل فارمیټینګ اني رولز اني آپشنز او د هغې دپاره موږ سلیکشن مست اخلو بی کالم کې زه ولاړ یم سلیکشن مې د بی کالم واخیسته هوم ته رالم د هوم د کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم کنډیشنل فارمیټینګ نه ډیټا بار سره رالم تاسو به دې سایډ ته آلموسټ لیفټ سایډ ته د پریویو ته ګورئ په ګریډینټ فیلډ کې که تاسو وګورئ نو تاسو ته ګریډینټ فیلډ کې هغه کلرز درکوي چې هغه دوه کیدی شي د دوه نه زیات هم کیدی شي ګریډینټ کلرز کې تاسو ته وګورئ هغه ګرافس تاسو ته شو کوي د پریویو کې تاسو وګورئ کوم تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به د هغې ریزلټ درکوي فار ایگزامپل ما آلموسټ دا یو کلیک کړی اټس اوکې دا ما کلیک کړو تاسو اوس وګورئ دې وخت کې 80% ته وګورئ څنګه راغلی دی 90 څومره دی 70 100 چې کوم دی نو کمپلیټ فل راغی نو د دې ګریډینټ فیل مطلب دا چې تاسو ته ګریډینټ فیل کې مختلف کلرز درکولی شي او تاسو ته د ګرافس په ذریعه باندې دا منشن کوي چې مطلب څومره پورې ریزلټ راځي د 80 ته وګورئ 90 ته وګورئ 70 آلموسټ تاسو اوس وګورئ 25 ته وګورئ اسکو مطلب دا 100 چې کوم دی دا اوس کم کما دا لیس کم دا پرس که 50 کما دا په تاسو ته د 50 حساب سره بیا ریزلټ درکوي ٹھیک ہے سولڈ فیلڈ د سلیکشن بیا واغستې شو بیا رالم هوم ته بیا رالم کنډیشنل فارمیټینګ ته په هغې کې بیا ډیټا بار ته راغلم سولډ فیلډ ته راکوزېږم نو سولډ فیلډ تاسو ته یو کلر درکوي پریو ته تاسو کتلی شئ تاسو ګورئ یو کلر درکوي ټیک شو جي فار ایگزامپل ما دا کلر واغېستلی شو د دې کلر چې واغېستی شو تاسو ګورئ فار ایگزامپل دا 50 دی که نه دا 50 فرض کا دا 90 شو د هغې مطابق په تاسو ته هغه کلرز سولډ هغه به اګراف په درکې تاسو ته به هغه شانتي ښي دا 10 چې کوم دی دا اوس وګورئ دا که زیرو شي نو مکمل به ترې هغه ریموف شي ښه کلر هغه سولډ کلر به بیخي ښکاري نه دا بیا ما واخیسته فار ایگزامپل 65 نو دا کلر یې درکړه ټیک شو جي ښه بیا راځم کلر سکیل ته راځم کلر سکیل کالم مې بیا سلیکشن واخیسته هوم ټیب ته رالم کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم کلر سکیل ته راکوزېږم کلر سکیل هم تاسو ته د کلرز په ذریعه باندې آیډنټیفای کوي اوس څنګه آیډنټیفای کوي تاسو دې تاسو وګورئ که نه فار ایگزامپل ما دا واخیسته په دې کې دا اوس وګورئ دا چې دی که نه دا 200 دا تاسو ته میکزیمم یو آیډنټیفیکیشن درکوي دا ګرین کلر تاسو ته د لیست درکوي دا تاسو ته بیا مزید دا نور کم پکې کم راځي 20 راځي دا تاسو ته لیست درکوي د کلرز په ذریعه باندې نو دا وشو ګریډینټ فیل سولډ فیل او کلر سکیل هم سلیکشن کمپلیټ واغستې شو تاسو مطلب کومه ډیټا اخیستې صرف د هغې سلیکشن هم اخیستې یو ځل پوره کالم ځکه اخلم که تاسو سره په ډیټا کې پوره کالم کې ډیټا وي تاسو ته به اسانتیا درکوي بیا راځم هوم ته په هوم کې بیا کنډیشنل فارمیټینګ ته راځم ډایرکشنل مطلب د یو ډایرکشن په ذریعه باندې تاسو ته چې کوم دی د هغې بیا هغه نشاندهي کېدو اوس وګورئ ډایرکشنل څه مطلب دی اوس وګورئ دا ډایرکشن چې کوم دی نو اپر سایډ ته دی دا چې کوم دی نو دا بیا وګورئ دا بوټم دا ښکته سایډ ته دی فار ایگزامپل ما پکې دا چلو دا واخیسته ټیک شو جي نو اوس وګوره په دې کې دا 20 چې کوم دی نو دا تاسو ته ښکته مطلب لکه دا بوټم باندې راځي دا 120 داسې مطلب په میډیم کې راځي په میډل کې راځي هغه ډایرکشن درکوي دی 200 ته وګوره په دې ګرین کې راغلی مکمل اپ ډایرکشن یې درکړی دی نو د ګرافس په ذریعه باندې تاسو ته پته لګي چې مطلب دا اوس دا ډیټا موږ ته څه راکوي کم راکوي څه زیات راکوي څه لو راکوي څه میډیم راکوي بیا راځم شیپ ته شیپس کالم چې کوم دی نو بیا سلیکشن واخیستی شو هوم ته رالم هوم ته کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم دا به د شیپس په ذریعه باندې اوس درکوي تاسو ته اوس ګورئ جي ښه په شیپس کې د ډایرکشن د لاندې تاسو وګورئ که نه دا شیپس دي مختلف شیپس په ذریعه باندې تاسو ته پته لګي لکه اوس فار ایگزامپل موږ دا شیپس واخیستلی چې دا شیپس هم واخیستله د دې شیپس څه مطلب تاسو اوس وګورئ که نه دا ریډ کلر چې کوم دی دا 200 دا های دا ډایرکشن درکوي شیپس درکوي دا 20 چې کوم دی کم درکوي 120 بیا لږ میډل کې ساتي 125 د کلرز په ذریعه باندې خو د شیپس په ذریعه باندې تاسو ته ریزلټ درکوي اوس انډیکیشنز کې څه دي انډیکیشنز کې بیا زه راشم هوم ته او کنډیشنل فارمیټینګ ته راشم او بیا زه راشم نو دا اوس وګورئ ډایرکشنل اول شو بیا شیپس دي بیا انډیکیشنز دي انډیکیشنز هم تاسو ته انډیکیټس کوي چې مطلب کوم سیوا دي کم دي او کم زیات دي دغه درکوي خو تاسو اوس وګورئ اوس ته انډیکیشنز په ذریعه باندې تاسو ته مطلب هغه د ګرافس آیډنټیفیکیشن به درکوي که نه انډیکیشنز هوم ته زه رالم کنډیشنل فارمیټینګ ته بیا رالم او په دې کې اوس وګورئ آیکن سیټس کې وګورئ
نو دا انډیکیشنز دی فار ایگزامپل زما دا سلیکشن وکړو نو انډیکیشن سي تاسو ګورئ دا کوم چې دا کلیک دی داسې هغه د رایټ ایرو چې کوم دا کنه چې کوم کریکټ وي دا هغه 200 یې ورکړی دی کراس چې کوم دی 20 تو ګوره دا کراس دی میډل کې ساتلی دي نو دا انډیکیشنز دي ریټینګ که تاسو ګورئ زه ریټینګ ګورم نو هوم ته رالم کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم او زه دوباره راکوشم ریټینګ ته نو د ریټینګ به تاسو ته مطلب چې تاسو کوم ورکړل او دا ریټینګ دی تاسو ګورئ دا 200 چې کوم دی کمپلیټ سیګنلز دي څنګه چې موږ هغه دغه به ګورو هغه موبایل کې هغه سیګنلز نه ګورو د ریټینګ حوالې سره رزلټ درکوي نو کمپلیټ په کنډیشنل فارمیټینګ کې تاسو ګورئ ګریډینګ فل سولید فل یا کلر سکیلز یا ډایرکشنل شیپس انډیکیشنز ریټینګ کانسپټ ځان ته کلیر کړئ چې مطلب تاسو ډیټا له په کوم شکل کې تاسو مطلب خپل ګرافز ګورئ هغه کم دي هغه زیات دي هغه بیلو دي هغه بیا بیلو ایوریج دی او یا په ټاپ باندې دي دا د کنډیشنل فارمیټینګ هغه آپشنز دي تاسو ما څنګه ذکر وکړو چې په فار فرست کې الریډي موږ د هایلایټ سیلز ټاپ باټم والا دا آپشنز موږ کلیر کړی دي نن ډیټا بار کلر سکیلز آیکن سیټس شو په تھرد چې کوم ویډیوز موږ ان شاء الله شیر کیږي په هغه کې په نیو رولز باندې موږ خبره کوو ډسکشن وکړو کنډیشنل فارمیټینګ به زموږ کمپلیټ شي دا د ایمار پاکستان پښتو لرننګ چینل حوالې سره تاسو سره انفارمیټیو ویډیوز شیر شو لایک کې شیر کې سبسکرایب کې ډیر مننه خاد او آباد اوسئ د الله په امان السلام علیکم